سلام علیکم. علیکم سلام. ولې جواب نه راکوي؟ نه غواړم چا ته جواب ورکړم. هو ولې؟ زړه مې تنګېږي ورته. زړه تنګون نه لږ خو بس هسې کنه ډېر غوسه یې. هر چا سره داسې یم. ښه څه دې ویل؟ څه غواړې؟ سخت لنډ راغږېږي. هیله کوم ما مه غږوه. ته لیونی شوی. لیونی به څه لیونی شي؟ یعنې داسې څه دي چې تا خوشحالوي؟ خوشحالي نه پېژنم. نو خفه یې؟ نه پوهېږم. ښه داسې څه وکړم چې ته په کړس وخاندې؟ زه تل بې دلیله خاندم. په سور کې یې؟ له وخته بې سوره شوی یم. له کله نه داسې شوی؟ فکر کوم یو وخت په غټې حادثې اوښتی وم. څوک رانه ورک شوي چې خپل ذهن ورس مې پکې له لاسه ورکړي. اوس هم څه نه پېژنې؟ له پخوا لا ته لږ ښه شوی یم. دا عکس پېژنې؟ وخی الله. نه 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 والله. ولې بند بند راغږېږي؟ څه بل نه کم شوم. لکه څنګه؟ د عکس مې له ذهن سره ټکر وخوړ، خو ولې زه زره ډیلیټ کړ. زه خیر او ای رښتیا ته مې ډېر وغږولې، خو تا وویل زړه مې تنګېږي. که رښتیا ووایم ستا خبرو مې زړه تنګي ختمه کړه. رښتیا؟ هو، خو نه پوهېږم داسې څه دي او ولې ستا خبرو سره داسې احساس کوم لکه پخوا بایللی ژوند مې چې راتلونکی وي. ولې ونیا یو خبر وکړم؟ هو. ستا چې کومه ناروغي ده د هغې طبیب زه یم. ګمان نه کوم. غواړم ښه شې. زما ښه کېدل نشته. ډېرو طبیبانو هم خپل هوس کړی په ما. زه هغه طبیب یم چې ستا بایللی هر څه ژوند بېرته راتللی شي. داسې به وشي. ته له ما سره په دې لږو مسېجونو نږدې شوې او ډېر څه در یاد شول، خو په لیدو به بیخي روغ شي. اګ زه ډېر زړه ډنګ کړو، سم مې ونه لید. خو ما غوښتل چې دومره زر ښه نه شي، ته باید له نږدې حیران او زر ښه کړم. دا زیری دی. خو وعده در کوم زه به حتما درځم او باوري یم چې بېرته ښه کېږي. واو، ښه سمه ده. منتظر یم منتظر یم. چغه مې ووتې، باور وکړه له خولې در پسې. ته رانه لاړې، زړه مې شو زرې زرې در پسې. سړی په نیمه او که نیمه لار کې پرېږدې وه، سړی په نیمه او نیمه لار کې پرېږدې، ملا په پردو پردو راوړو څنګه څنګه وتړم.